در هغه رښتیا ویلو چې د هغو بنیاد پر نفرت او پر بغض او پر فتنو او پر شر باندې ولاړ د شر په نیت د رښتیا خبره کوي در هغه درواغ وی دي چې هغه درواغ د خیرخواهي په نیت باندې چا ویلي او بنیاد یې پر بغض او پر نفرت او پر شر باندې او پر فتنه باندې ولاړ نه. شیخ سعدي رحمه الله یو واقعه را نقل کړې ده ډېره د پند او د عبرت وړ ده. یاد یې وساتئ کېدای شي چې ته زموږ ستاسو په کار باندې راځي. لیکلي دي چې د یو بادشاه په عدالت کې یو مجرم پیښ شو، یا یې څوک وژلی یا د چا کور ته اوښتی یو جرم یې کړی و. د عدالت فیصله په هغه باندې وسوله. بادشاه ورته اشاره وکړه چې دی بوځي ویې واشي. د بادشاه د حکم اورېدلو سره هغه مجرم د بادشاه ته چپ ورپ شروع کړي. ستا څه ته باسي برباد سي در په در سي چې په خوله څه ورتله وایي. سړی چې ناامیده سي نو خو مخکې څه نه ویل هغه د دې وجې نه چې ما به څوک ووژني ما به بادشاه ونیسي. اوس خو نو ناامیده سو چې دی نه مې پرېږدي بس وژني مې. نو چې په خوله څه ورتله ویل بس ورتلل هغه یې ویل. د بادشاه سره یو وزیر ناست دی. بادشاه د وزیر نه پوښتنه وکړه چې دا سړی څه وایي. وایي هغه وزیر وایي ما سوچ وکړی که اوس ورته وایه چې درته ښکنځل کوي نو دا خیرخواهي هم نه ده او دویم طرف ته دا بادشاه به هم نور هم په قهر او غصه باندې سي. کمبخته به راولاړ سي. غریب به د وژلو څخه مخکې په یو بل عذاب کې مبتلا کړي یا په غچي باندې غوښې تېش کول یا نور عذابونه به ورتېروي. وایه ما ورته ویل بادشاه سلامت هغه سړی وایي چې الله ته هغه څوک خوښ دي ای بادشاه چې خلک ماپوي او خپله غصه کنټرولوي د ماپوي او د درګذره څخه کار اخلي. وایي بادشاه باندې دا خبره دونه زبردسته ولګېدله دونه ښه ولګېدله چې حکم یې وکړي چې بس معافي کړي ځئ پرې د یو دانه نه ودانه د نوران د آینده لپاره بد مه کوه ځه مخدې ورک سو. دلته نو بهر وایي هغه مهال یو بل مخالف وزیر و د دغه خیرخواه وزیر هغه راپورته سو. هغه ورته ویل دا هېڅکله مناسب نه ده چې د یو بادشاه په دوکه کې وساتل سي. هغه خبره بادشاه ته سړی ونه کړي کومه چې پیښه سوي دا خو د سړي ښکنځل ورته کول دا ډېر تنګ نظره ډېر بدخوایه ډېر بد اخلاقه د تنګ زړه والا انسان او د دې بل وزیر سره په مخالفت کې دا خبره راپورته کړله چې باید بادشاه ته دا ویل سي هغه سړي خو د معافي او د درګذرو د بادشاه د قهر او د غصې خبره خو نه کول خو ښکنځل یې کول بادشاه ته او د بادشاه بېعزتي یې کول. دا هېڅکله د وزیر سره مناسب نه ده. اصل کې خبره دا ده. وایي بادشاه چې د هغه وزیر خبره واورېدله باره یې ورته ویل بادشاه ورته ویله چې درته چې دا ستا خبره پر بغض پر نفرت او پر شر باندې ولاړه ده پر حسد او پر کینه باندې ولاړه ده چې د دې بل وزیر په مقابل کې تا راته وویله دردا د دغه وزیر هغه خبره چې زه خطا ایستم ماته دروغ ویل هغه دروغ پر بیدي دردا صداقت دی هغه دروغ بیدي. ځکه اوس خلک وایي چې د هغه رښتیا وو چې د هغه بنیاد پر حسد او پر بغض او پر نفرت او پر کینه او پر شر باندې ولاړې پر فتنه باندې ولاړې د شر په نیت ته دا رښتیا خبره کوي. د هغه دروغ بیدي چې د هغو بنیاد پر خیر باندې ولاړ د خیر په نیت چا وکړي.